ټایم راکوي د 10 نه واله 4 پورې راکوي او که د 5 پورې راکوي موږ له ټایم راکوي یا مکمل د کرفیو ولګي زموږ دا بېعزتي دې نه کوي دا کومې بېعزتي چې زما او ستا نن وشولې صدقه صاحب ته دې ځای کې ناست دی کله د ډي سي دفتر ته ځه او کله د ای سي دفتر ته راځه او دغه ځای کې دوکانداران راوچتوه او په بختربند کې بندوه په دې حالاتو کې آیا چې دا دل ما ورته ته وایي د یو بل سره چې کوم دی مه یو ځای کېږه او هلته 50 او 50 او سلسل په یو ځای باندې راټولوي آیا د دې نه مسلې نه جوړېږي بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو تاسو ولې د مرکز تنظیم تاجران مردان چې کوم دی نن هنګامي اجلاس را بللی چې په هغې کې د ضلع مردان چې کوم صدورو کوم جنرال سیکرټریانو هغوی باضابطه طور په هغې کې شرکت وکړو هغه هنګامي اجلاس کې چې کوم دی نو موږ سره په دې وخت کې اویس حاجي صاحب چې کوم دی نو موجود دی دا سینیر نایب صدر دی د چیمبر نو دوی نه ما دا کوم اجلاس چې وشو هنګامي اجلاس دې باره کې به دې نه یو څه تپوس وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام مجید بھائی څنګه خیر دی جی بالکل دا راته ووایي هنګامي اجلاس وشو چې په هغې کې هر یو تاجر خپله رایه ورکړه نو په دې حوالې سره تاسو څه وایې او د دې اغراض مقاصد څه بسم الله الرحمن الرحیم امجد بھائی منګه نن ټول ضلع مردان صدر او سیکرټریان راغوښتي وو او د دې اغراضو مقاصد ده وه موږ د تحصیل تغبیه د رستم تحصیل د کاټلنګ تحصیل ټول مشران راغوښتي د موږ هم د ضلع مردان چې څونه صدور او سیکرټریان راغلي د دې اغراض او مقاصد هم دا یو پوینټ و چې موږ زموږ دکانداران نور صبر ختم شوی هر یو صدر دا هغه پیش کړ چې زما دکاندار نور صبر نشي کولی خو چونکې زموږ تنظیم د مردانه پورې لیول باندې نه زموږ صوبایي مرکزي قایدین هم شته نو زموږ مرکزي صدر چې کوم دی د ضلع مردان ظاهر شاه صاحب چې د صوبایي جنرال سیکرټري دی وایي زموږ میټینګونه شوي دي او موږ د خپلو دکاندارانو وروڼو ته دا یو خواست کوو چې تاسو کوم صبر تمام شوی نو هغه ټیک وایه تاسو هم په خپل ځای ټیک وایه خو که موږ اوس مثال د حکومت نه بغاوت وکړو سبا د دې څه بېعزتي وشو نو دا موږ نه غواړو ځکه چې موږ تاسو مشران وایو نو موږ به ستاسو د عزت سوچ کوو کم لاکډاون چې په دې ټول ملک کې روان دی د هغې سره د ټول نه زیات نقصان چې تاجر برادري ته رسېدلی دی موږ د حکومت نه بعدې کې دا مطالبه وکړه چې څنګه نور روزګارونه تاسو کولو کړی خو لیمیټډ نه دي ان لیمیټډ تاسو چې کوم دی کولو کړی موږ له لیمیټډ ټایم خیر دی راکړئ ته 10 نه 6 غنټې ټایم راکړئ 2 غنټې ټایم راکړئ په دغه کې موږ خپله دکانداري کوم او د هغې سره چې کوم صوفي ده هغه تاسو موږ له راکړئ چې تاسو به چې دی نو دا د طریقو سره چې دی خپله دکانداري کوئ نو موږ دغې دپاره دا نن میټینګ چې کوم دا کړو د دې نه علاوه زه تاجر برادرۍ ته چې کوم دی نو دا یو میسج ورکوم چې دا کومه وبا راغلې ده د الله تعالی طرفه ده د صبر تحمل نه به کار اخلو موږ چې کوم دی نو دا نه غواړو چې زموږ د انتظامیې سره ټسلي ځکه دا انتظامیه هم زموږ نه ده بل څوک نه دي د دې خاورې د دې وطن خلک دي زموږ وروڼه دي نو موږ دې تاجرانو ته وایو چې تاسو په دې ټایم کې تر کومې پورې چې یو لای عمل نه راغلی هغې دپاره تاسو چې کوم دی د حکومتي چې کوم دغه دي په هغې باندې پوره عمل وکړئ د مردان تاجر چې کم کمزور تاجر دی نو هغه ډیر زیات تنګ شوی دی ولې چې نن د هغې هغه چولې چې کومې دي نو هغه بندي شوي دي او نن چې کوم اجلاس راغوښتی شوی نو دا د نن نه یو څو ورځې مخکې زموږ ظاهرشاه صاحب چې کوم دی نو هغه ټایم ورکړی چې په دې باندې په 13-14 تاریخ باندې موږ بیا خپل چې کوم دی د ډسټرکټ کوم مشران دي هغه موږ فیصله کوو نو موږ چې کومه فیصله نن راغونډه کړله نو په دې باندې ټول موږ د دې وخت کې د ظاهرشاه صاحب سره موږ په دې باندې متفق یو خو حالن کې چې کوم دی نو اوس ظاهرشاه صاحب دا خبره وکړله چې زه مخکې د دې صوبې سره هم په دې کې کښېنم صوبې مشران هم په دې کې نو وفاق مشران هم په دې کې کښېني کوم آل پاکستان صدران چې کوم دي او چې کومه فیصله راغله نو هغې باندې به ټول موږ انشاءالله مخ په وړاندې باندې ځو او حقیقت خبره چې نن وړوکی تاجر چې کوم دی نو د هغه د کور چولې ولاړې دي او حالات ډېر زیات خراب دي حکومت وخت دا درخواست دی چې دا خلک چې کوم خلک زیات سفر شو او دا داسې خلک دي د سپینې جامې خاوندان دي په دې معاشره کې چاته لاس هم نشي نیولی زمونږ چې کوم کمزور خلک وروڼه دي حکومت هم ورسره امداد کوي خو د حکومت امداد نه علاوه په دې معاشره کې چې کوم سبیسیته خلک دي هغې هم ورسره پټ په پټه باندې امداد کوي ولا ورکړي خو چې کوم خلک سپینې جامې ویلی دي او زمونږ د دوکاندار وروڼه دي ای خلکو سره خو نو حکومت امداد شي نو ورسره په دې معاشره کې عام خلک ځکه چې سپینې جامې ویلی دي ځان هم ورته بدي ښکاري چاته لاس هم نشي نیولی په معاشره کې چا شک نه راځي چې یاره ده به دا پوزیشن نو هغه خلک ډېر زیات دې وخت د مسایلو شکار دی زمونږ د څونه آواز دی زمونږ چې دې وخت څومره ستړې ده موږ صوبایي حکومت هم کړې ده موږ په مرکزي دیول باندې مرکزي حکومت هم کړې ده وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ته موږ اپیل کړی دی
او زمونږ د صوبې چې کوم زمونږ چیف منسټر دی محمود خان صاحب هغه ته موږ اپیل کړی دی او آر بي چیف ته موږ اپیل کړی دی. بلو زمونږ پریس کانفرنس شوی دی په مرکز کې کاشف چودھری چې په کې زمونږ د ټول ملک نه چې کوم دی نمائندګان شرکت کړی دی هغې موږ باقاعده سفارشات خپل وزیر اعظم صاحب ته آر بي چیف ته لیږلي دي چې زمونږ سره خو ناست وکړې زمونږ خبره وره زمونږ موقف وره. ډېره مننه جی ډېره مننه. ډېر تفصیلا خبرې صدر شاه صاحب دی وکړې. هغې وایي چې د حکومت کم احتیاطي تدابیر د بالکل تاجر به یوز کوي هم اکه طریقې سره به هغې چې کوم دی نو ځي د حکومت چې څه لاره ده هم حق کې به ورسره مونږ ځو خو دا زمونږ ملک چې کوم دی زمونږ دا طبقه چې کوم ده دا ډېره غریبه طبقه ده. دا اوسه پورې چې کوم لاکډاون وشو نو ډېر دا یو معاشي بحران را روانېدی شي. دې خوا چې کوم دی شوکې ډاکې شروع کېدی شي نو دوی له دې لیمیټډ ټایم ورکي لیمیټډ ټایم د تاجرانو له ورکي چې لسو نه د 5 پورې یا 4 پورې دوکانونه کولوي نو زمونږ دغه هم به بحران نه بچي او زمونږ به د دې شوکو ډاکو نه چې کوم تاجرانو دا مردان دا خلک بچي. اجازه راکړئ د الله په امان.